ولسی جرګه امنیتي چارواکي دي پر وکیلانو د لګولو تورونو سپیناوی وکړي. د ولسی جرګې غړي وایي کورنیو چارو وزارت دي هغه وکیلان افشا کړي چې په ورانکاره فعالیتونو او لویو جرمونو کې لاس لري. د ولسی جرګې غړو نن هم په امتیازي ساعت کې پر بیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وکیلانو په نننۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت پر ځینو تورونو نیوکه وکړه او له دغه وزارت یې غوښتنه وکړه چې په اړه یې د ولسی جرګې ته سپیناوی ورکړي. د وکیلانو په خبره د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر وکیلان ناقانونه وسلې لیږدوي، د تورو شیشو لرونکي غیر قانوني زرعي موټرونه لري، د ترهګرو په لیږدولو کې لاس لري، له اختطافچیانو سره اړیکه لري او په فساد کې ښکیل دي. وکیلانو ویلي دي چې کورنیو چارو وزارت دې د دغه تورونو سپیناوی وکړي او که دا خبرې رښتیا نه وي باید د ملت کور ته ځواب ووایي. په مقابل کې بیا یو شمېر نور وکیلانو د کورنیو چارو وزارت هغه اقدام ستاینه وکړه چې له مخې په ښار کې د چارواکو غیر قانوني زرعي موټرې درول کیږي، غیر قانوني وسلې ترې اخیستل کیږي او تورې شیشې سپینېږي. دوی پر نورو وکیلانو هم غږ وکړ چې قانون ته درناوی وکړي.